زاهر د پښتو یو نامتو شاعر او څوک چې د خپل جادویي آواز د وجې نه خلک پیژني. زاهر لالا له الله پاک لحن داودي ورکړې ده. څوک چې هم یو پیره واوري نو بیا د هغې د زړه چې کوم غوږونه دي هغه یې اورېدل غواړي. نو لیدونکو کتونکو راځئ د زاهر لالا نه راسره د هغه کلام په ترنم کې واورئ. ډیره مهرباني، الله دې خوشحاله ساته. او رحمان صاحب او تاسو موږ شکریا ادا کوو. تاسو د شاعرانو او دیوانو پسې په غرونو کې او په خوړونو کې او ګرځئ ورپسې څو ځله زموږ ځای ته هم راغلي زموږ پسې. نو موږ ستاسو چې څومره شکریا ادا کوو نو هغه به در باندې کمی، چونکې وخت کم دی او غزل به په ترنم کې ووایم. زما یو غزل دی چې اما کله چې د دې زړه اورېدل دي کلیواله، په هغه ورځ مې څه بلا جړل دي کلیواله. ما کله چې د دې زړه اورېدل دي کلیواله، په هغه ورځ مې ښه بلا جړل دي کلیواله. ما کله چې د دې قسم به درته وخورمه د دې ښکلو د لاسه، قسم به درته وخورمه د دې ښکلو د لاسه، پولی زما په دې زړګي ختل دي کلیواله. په هغه ورځ مې څه بلا جړل دي کلیواله. ما کله چې د دې زړه اورېدل دي کلیواله، ما کله چې د دې او نه زه د چا په کار شومه نه څوک زما په کار شو، نه زه د چا په کار شومه نه څوک زما په کار شو. په هر کلي کې څومره زما خپل دي کلیواله، په هغه ورځ مې ښه بلا جړل دي کلیواله. ما کله چې د دې جنت کی با ماڼۍ وری شرابی او شودوی، جنت کی با ماڼۍ وری شرابی او شودوی. مولا خطبه کې دغه سویل دي کلیواله، ما د کله چې د دې زړه اورېدل دي